ژاک روسو په 1912 میلادي کال کې په ژینیو کې وزیږېد. 9 ورځې وروسته مور وفات شوله او تر 9 کلنۍ پورې د پلار له تربیې لاندې و، تربیت لاندې و. پلار ایزاک روسو چې یو سازساز و. وروسته د 9 کلنۍ نه پلار د زنداني کېدو له ویرې نه او د تشدد له ویرې نه دی وتښتېده. په هغه وخت کې په ټوله اروپا کې دا د مذهب او د تشدد مسلې وي، مخالفتونه و. چون دوی د کاتولیک مذهب پلویان نه وو او دوی د پروتستان مذهب چې وروسته رامنځته شوی و، دوی د دغه مذهب پلویان وو. نو په دې اساس د حاکمه هیات له خوا د ویرې له امله دی په دې کې ځان باسي. نو ښاغلی افغاني، تر دې ځایه د روسو په ژوند کې 2 مهمې خبرې راووتې. یو خدا دی چې د دوی کورنۍ مذهبي تشدد ځورولې کورنۍ وه، او له بلې خوا دی په ډېر ماشومتوب کې د مور له نعمته محرومیږي. دغه دوه د ژوند مهمې خبرې دي. او دا دوه مهمه خبرې دي رښتیا، ځکه چې بیا وروسته د په افکارو باندې هم دغه بې عدالتي، ټولنیزه بې عدالتي، دغه تشدد او دغه مسایل بیا هم د په آثارو باندې بیا په افکارو تاثیر کوي چې وروسته د په آثارو کې هم د دې څرګندونه کیږي. البته روسو په خپل سر بیا لاړه یو بل چا سره شاګرد چې هغه د حقاقي هنریاد و. تر 14 کلنۍ پورې د کسب ته دوام ورکړ. وروسته د هغې دورې نه د موسیقي هم زده کوي. د موسیقي په هکله د لیکنې کوي، تحقیقات کوي او بار له هغې نه د پاریس ته راځي. داسې کله پاریس ته راځي په 1942 کال کې د نوې موسیقي په باره کې نور تحقیقات کوي او د همالته مشت کیږي. په پاریس کې او په پاریس کې د مشت کیږي. خو په دې دوره کې د یو کتاب لیکي د عامل په نامه د ماشومانو د روزنې او تربیې په باره کې دی لیکي. په 1949 کال کې د ویلټر سره او د درو او د لامبار په نامه باندې دا 3 کسانو سره د آشنا کیږي. د ویلټر د درو د لامبار خدا خو هغه کسان دي چې د دوی د فکرونو په بنیاد باندې وای د فرانسې انقلاب الهام او روسو هم یادوي. د 4 سره کسان خو بیا وروسته ډیر زیات یادېږي او دا ډیر زیات دي. بیا په 1955 کال کې د بیا پاریس پریږدي او 1962 کې په مونمورانسي سیمه کې البته چې کلیوال ژوند غوړه کوي. په دغه وخت کې د په دې اجتماعي تړون باندې او دغه بې عدالتۍ باندې د فکر کوي. د اندغه د چې د اجتماعي تړون باندې د خپل دغه شروع کوي، لیکنه شروع کوي د اجتماعي تړون په برخه کې. او البته د دغه عامل کتاب چې په دې دوره کې د لیکي په دغه کلیوال ژوند کې او اجتماعي تړون دا د هالند او د فرانسې د پارلمانونو هم دغه وخت کې په غوسه کوي. په دغه یو حالت په د باندې راځي. نو د بیا څه کوي په دغه وخت کې بیا د مجبوریږي چې د بیا مهاجرت وکړي، بیا وتښتي. د ډیرو د روحي تشویش په دغه پیدا کیږي چې البته دغه روحي تشویش د هر څه د بیا په د اعترافاتو کتاب کې چې دا د ژوند مختلف اړخونه، سیاسي اړخونه، اجتماعي اړخونه او نور اړخونه د پکې ذکر کړی دي. فردي اړخونه کنه هغه فردي کومه قضایا وي چې دي د پاغه کتاب کې بیا د ذکر کوي. ژاک روسو ورستي کلونه د پاریس په شاوخوا کلو کې پارامۍ سره تیری بیرته بیا راځي لاغې ځنه. البته د فرانسې ته په هغه شرط راځي چې دای باغ خپل اثر بیرته نه خپري. ښاغلی افغاني، د روسو ژوند ته خو لنډه کتنه وسوه. دا د یو ویل سول چې د 18مې پیړۍ مفکر دی، ژوند یې په سرګردانۍ کې تیر کړی دی او مهم کتابونه یو ایمیل دی چې د تربیې په حصه کې دی، د ماشومانو د روزنې په حصه کې، او بل مهم کتاب اعترافات دی د خپل خاطرات چې لیکلي دي. البته تر ټولو مهم کتاب همدا ټولنیز تړون دی چې اوس خبرې پې کوو. که په ټولنیز تړون خبرې وکړو، د دې کتاب موضوعات کوم دي؟ د دې ټول کتاب خلاصه که چیرته یادونه وکم، د حق او منفعت ترمنځ غواړي یو نږدې رابطه پیدا کړي، یا په بل عبارت سره د فردي ازادۍ او د اجتماعي ازادۍ ترمنځ غواړي د یو رابطه قایمه کړي. د اصلا ټول خبرې پاندې راځرخیږي چې د فرد او د دولت ترمنځ څنګه رابطه ده. په دې کې بیانو دی څه کوي، دا اړیکې څنګه دی، څنګه پیشنهادوي؟ د البته د همدغه اړیکو د نږدېوالي په اساس باندې د په 3 ډوله حقوق باندې بحث کوي، یا 3 ډوله حقوق د تعریفي مشخص کوي. کوم دي؟ چې پاره کې طبيعي حقوق دي، پاره کې د اتباع او شهري حقوق چې ورته وي، او بل حق چې دا هغه د حکومت یا د حاکم حقوق دي. د طبيعي حقوقو اصطلاح خو دغه د روم د حقوقو له زمانه پاتې ده. د څه مطلب ځینې لري؟ له طبيعي حقوقو نه د مطلب څه دی؟ د په نظر سره
طبيعي حقوق هغه حقوق دي چې انسان چې دنیا ته راغلی دی هغه حق ورسره و. یعنی مثلا انسان چې مثلا دنیا ته راغلی و د ژوند د حق سره راغلی و، یعنی هغه حقوق چې انسان د خپل انسانیت په خاطر باید ولري او له پیدایښت سره د حق لري. یعنی انسان دنیا ته راځي نو د ژوند حق لري، انسان دنیا ته راځي نو د کار حق لري، د کار حق لري، د مسکن حق لري، د مسکن حق لري. دا حقوق مطلب دی او د په دې ثابتې چې حاکمه هیئت یا حاکم دا حق له چانه نشي اخیستلای. دی چې اول په طبیعي حقونو خبرې کوي، د طبیعي حقونو په حصه کې څه وایي، کومه نوې خبره ده چې دی کوي. دغه د طبیعي حقونو مفهوم خو له پخوا راهیسې هم موجود و. دی اصلا د دغه طبیعي حقونو مفهوم چې بیانې بیا هم د غواړي زمينه د ته برابر کې چې ټولنیز تړون کولای شي چې دغه حق خوندي کې اصلا د حق د خوندي کېدو په باندې دی بحث کوي. د دې د حقونو له مشخص کېدو تعریف نه او بحث نه د دغه د چې د ثابت دی چې انسان غلام نه دی، انسان آزاد دنیا ته راغلی، دا په عارضي شکل باندې غلام شوی دی. د دې وړي مشهور جمله ده، مقوله ده چې په کتابونو کې ډیره راځي، وای انسان آزاد دنیا ته راځي خو ورسته بیا په زنجیر باندې تړل کیږي. دا مشهوره ده جمله ده. په اسلامي تاریخ کې هم دا یو موضوع شته چې یو مسلمان خلیفت ته چا شکایت کړو چې غلام او البته په ضد باندې د حاکم له خوا ظلم شوی دی، چې کله راغلی و خلیفت ته حضرت عمر رضی الله عنه بیا نو د اندغه مقوله تکرار کړي ورته جمله چې متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم حراره، تاسو کله داخله غلامان ګرځي، داخله مورګانو نه دنیا ته آزاد راغلي دي. دا تقریبا هغه له جملې سره ستاره ونه وکړه ډیر نږدې. شاغله افغاني یعنی ژان ژاک روسو په طبيعي حقوقو خبرې کوي او لدی خبرونه منظور دا دی چې اوس په دې خبرې وکي په دې کتاب کې چې دا حقوق څنګه خوندي کېدای شي. دا څنګه خوندي کېدای شي؟ تاسو ول چې دا یو طبيعي حقوق ته اشاره کوي، بیا د اتباع حقوق ته اشاره کوي. د اتباع حقوق ته اشاره کوي په دې کې به څه وایي؟ د اتباع په حقوق کې دا یادونه کوي چې دغه حاکمه هیئت چې رامنځته کیږي په دې کې باید ټول اتباع شاملي، د ټول اتباعو نظریات باید پکې واخیستل شي. او بل د اتباع حقوق ته د دې اشاره کوي چې دغه حاکمه هیئت راځي دا د اتباعو د حقوقو د تړون په اساس رامنځته شوی دی. شاغله افغاني په منځنیو پیړیو کې په اروپا کې دغه وخت مفکرانو د منځنیو پیړیو مفکرانو چې د کلیسا مفکران هم وو، یوه بیا دا خبره نه کوله چې دغه د اتباعو حقوق دي د اتباعو په خوښه رامنځته شي. ما د تاسو له خبرونو دا استنباط وکړو چې د روسو ژان ژاک روسو یو اهمیت په دې کې دی، یا د اوسني تمدن پر رامنځته کېدو کې د روسو غوندې خلکو اهمیت په دې کې دی چې دوی په دې باندې تاکید کوي چې خلکو ته کوم حقوق ټاکي نو له خلکو سره مشوره پی وکي. یعنی دا چې نسی کېدای چې یو بل منبع دی او هغه دی په زور وایي چې پلانای ته دا حق لري پلانای ته دا حق نه لري. البته د اولنې کس د سید بشر حقوق اصطلاح کاری او کولای چې وایي چې دغه نظریه په اساس فرد باید خپل د خپل حقوقو په اخیستلو کې خپل صحیح وي، په اخیستلو کې او په تعریف کې په تړون کې باید خپل صحیح وي. دا دومره برخه سوچ دی کار پکې. دریم تاسو ویل چې د په اجتماعي تړون کې د دولت په حقوقو هم خبرې کوي. په کې بیا د مهم ټکی څه دی؟ د دولت په حقوق باندې دای بحث دا کوي چې کله وای خلکو او وګړو د تړون په اساس باندې خپل یو سلسله اختیارات واکمن ته ورکړل، نو دوی مکلف دي چې چیرته واکمن له دوی نه وغواړي مثلا چې د یو امر په تر سره کېدو کې لدنه کار په تر سره کېدو کې له دوی نه غوښتنه وکړي، دوی له خپل وسه پورې مکلف دي چې هغه کار وکړي، ځکه چې دوی شریک دي. حاکمه هیئت کې دوی مستقیما شریک دي، په غیر مستقیم شکل سره شریک نه دي. دوی باید له حکومت سره همکار وشي. شاغله افغاني دا یو حق دوی دا کوي. شاغله افغاني لدې اجتماعي تړون اسن مفهوم دغه دی چې خلک د راټول سي د دې لخاطر چې د دوی حقونه خوندي سي، نو یو سیستم دی جوړ کی، یو نظام دی جوړ کی، او کله چې نظام جوړ کو نو د دې لپاره چې د دوی حقونه خوندي پاتې سي دوی باید د نظام په مقابل کې هم ځینې شرایط ومني. شاغله افغاني دغه شی چې دی آیا د اروپا په تاریخ کې ډېره سابقه نه لري؟ زه یو مثال درکم. 2.5 کاله پخوا سقراط په اعدام محکوم شو، بیا دته وړاندیز وسو چې یو چل به وکړو، ته به له بندیخانې ووځې، فرار به وکړې. د تېښته قبوله نه کړه. ده وویل زه د آتن حکومت په خپله غېږه کې وساتلم، د آتن دولت ما ته د ژوند کولو، ما ته د فعالیت کولو،
ما ته د اوسېدلو غیش پرانستله، دا امتیاز یې ما ته راکړو. خو د همدغه دولت قانون او اصول وایي چې زه باید اوسېدام سمه، نو زه هم باید خپله غاړه خلاصه کړم. دا خبره کوي. آیا ویلی سو چې دغه د ټولنیز تړون مفکوره په یو شکل د اشکالو په اروپایي تمدن کې ډیره پخوانۍ ده؟ دا نظریه په پخواني اروپایي تمدن کې هم د لیدل کې خدای به په څه تفاوت سره ده. مثلا وایي چې خو حکومت هغه ده چې هلته د خلکو ازادي کې مداخله ونه شي، یعنی مداخله ډیره کمه وي په دغه مسلې باندې. یعنی د وګړو د ازادۍ په ګټه ډېرې خبرې کوي. وګړو د ازادۍ په ګټه ډېرې خبرې کوي. په دې کې آیا د اجتماعي تړون له یو بل مفکر سره، له هابس سره د دې یو څرګند فرق نشته؟ هابس چې تر دې مخه تیر شوی و په انګلستان کې، هغه هم همدا خبرې کوي چې وګړي باید دولت ته ځینې خپل هغه وسپاري، ځینې اختیارات، او دولت باید هم ځینې هغه ومني، شرایط ومني د خلکو د ساتنې او خوندي کېدو لپاره. خو هغه هابس چې ده بیا ډېر اختیار دولت ته ورکوي، او ژان ژاک روسو بالعکس کوشش کوي چې خلکو ته ډېر څه ورکړي. دواړه البته د روشنفکرۍ طرفداران دي، د خلکو د منافعو طرفداران. خو تفاوت په دې کې ده چې توماس هابس نظریه ده هغه د یو ډول د منوره استبدادي اصطلاح ورته کارول شو چې د منوره استبدادي طرفداري نه روشن فکر استبدادي. یعنی د نمونه په مثال سره حکومت کولای شي چې خلک وای کچیر د احیانا په ذهني لحاظ سره آماده نه، نو حکومت په زور سره کولای شي په غوي باندې یو کار وکړي چې د دوی په ګټه په زور باندې دا کار کوي. هابس وای اما روسو بیا څه روسو نه په زور باندې د نشي کولای، د دوی په خوخه د کار وشي، د دوی خوخه د پری خودل شي. دا البته اخلاقی قواعد غواړي په خلکو باندې، اخلاقی قواعد لاره د غواړي چې خلک له دولت سره همکار شي. مثلا دا وي که دولت چانه غوښتنه وکړي چې تاسو په یو کار تر سره کړئ، نو دوی اخلاقاً مکلف دي، په اخلاقی لحاظ سره دوی مکلف دي چې د خپل وسې پورې د دولت غوښتنې برآورده کړي. که احیانا وای یو څوک دغه ټولنیز تړون نه سرغړونه کوي، په اخلاقی لحاظ سره د ټولنې لغړیتوب نه وتلی ده، او دغه ټولنیز تړون په اساس باندې وای د مجازات کېدای هم شي. فقط تفاوت په دې کې ده چې د فردي ازادۍ ته ډېر زیاته دغه ورکوي، او توماس هابس دغه اجتماعي اصل ته دا بیا دا شی نه مني. دا هر څه چې کېږي د خلکو په خوښه دی کېږي. ښه حکومت هغه ده چې د خلکو په اراده سره کار وکړي. ښاغلی افغاني، د فرانسې انقلاب چې البته د ژان ژاک روسو له مړینې وروسته د انقلاب رامنځته شو، هغه یو شعار لري ډېر مشهور، وایي ورورګلوي، مساوات او ازادي. ویل کېږي چې د دې ازادي د کلمې او د مساواتو د کلمو په انتخاب کې د دې شعار لپاره د روسو د فکر ډېر اثر و، او ویل کېږي چې په اجتماعي تړون کې نه یوازې په ازادیو ټینګار شوی دی، په مساوات باندې، په برابري باندې هم ډېر ټینګار شوی دی. له دې برابري او مساوات نه د منظور څه دی د روسو دا ویلي دي چې له وخت چې ټولنیز تړون وای رامنځته سه، حکومت او رعیت مساوي حقوق لري، یو په بل باندې وای برتری نه لري. دا وایي چې فرد په ټولنه کې چې اوسېږي یو په بل باندې هیڅ برتری نه لري، دا یو مساوي حقوق لري او مساوي مسؤلیتونه لري. اوس په پخواني زمانه کې د منځنیو پیړیو کې هلته به فرضاً اشرافي ته یو ډول سزا ورکوله، خو یو غریب سړي ته به بل ډول سزا ورکوله. که به اشرافي اعدامو یو قسم به اعدامېدو، که به غریب سړی اعدامو بل رقم به و. ښځې ته سزا یو رقم وه، نارینه ته سزا بل رقم وه. روحانیان بیا یو بله طبقه وله. یعنی دی له هغو مفکرانو کې دی چې د انسانانو ترمنځ د قانون په مقابل کې په مساوات باندې تاکید کوي. د څه ویلای شو؟ او د قانون په وړاندې په مساوات باندې تاکید کوي، او د خپل نظریې د تایید لپاره چې دغه مساوات څنګه رامنځته کېدلی شي په کومو نظامونو کې رامنځته، دا د حکومت ډولونه هم ذکر کوي. مثلا د یو کس حکومت ذکر کوي، د یو کورنۍ حکومت ذکر کوي، یعنی یو موروثي حکومت چې اشرافي یا ارستوکراسي ورته ویلی شو، د یو کورنۍ حکومت او شاهي حکومت یادونه کوي چې دغه کارونه لري او دا نیمګړتیاوې لري. دا د مونارشي یا د یو کس واک ذکر کوي چې هر څه باید د یو کس په لاس کې، او بل دیموکراسي د ذکر کوي. د دیموکراسي هم ذکر کوي، د دیموکراسي برتری په دغه نورو نظامونو باندې د یادونه کوي چې په دیموکراسي کې دغه مساوات، عدالت او برابري د رامنځته کېدلی شي. او د هم په دیموکراسي کې یو خاص نظر لري، هغه هم دا چې دی وایي خلک باید حکومت او د ټولنیز تړون پر رامنځته کېدو کې مستقیما ټول ونډه ولري. ښاغلی افغاني، د یونان دیموکراسي ته
د 2.5 سره کاله پخوا دیموکراسي ته د آتن دیموکراسي یا ځینې نورو شهر دولتونو کې هم و. دغه دیموکراسي ته موږ مستقیمه دیموکراسي وایو. یعنی د حکومت په فیصلو کې به ټول حقوق خلکو چې د رای حق درلود، مثلا د رای حق به نارینه درلود، هغه چا به درلود چې آزاد به غلام بنو، د ټولنې یو برخه وه. دغه خلکو به ټولو برخه لرله په فیصلو کې. خو بیا وروسته چې اوس موږ نن سبا د نماینده دیموکراسي خبرې کوو، په دې کې خو زموږ منظور دا دی چې ټول خلک خو دومره نه وخت لري او نه دا امکان شته، نور دلایل هم شته چې ټول خلک دي ټولې فیصلې وکړي، بلکې خلک د خپل استازي تعیین کړي، مثلا وکیلان دي تعیین کړي، وکیلان دي ولسی جرګې ته لاړ شي. په ولسی جرګه کې د خلکو په استازیتوب، د خلکو په نمایندګي داسې قوانین جوړ کړي چې هغه د خلکو په خوښه وي. ځکه چې د خلکو چې د خپلې خوښې سړی چېرته لیږلی نو طبعا د هغه فیصله هم د خلکو د خوښې ګڼلی سو. خو اوس زمانه کې داسې هغه کېږي. د یونان د ښار دولتونو پیسه کې ویل کېږي چې هغه ډېر واړه وو او هغه کمو خلکو کې هم ځینې خلکو صرف دا حق درلود چې په رایو کې برخه واخلي، ځکه چې ښځې محرومې وې، یعنی نیمه جامع خو کاملا محرومه وه. او دا البته د یونان د حکومتونو ډېر لوی عیب و، نیمه انسان ته محرومه وه او بیا د دیموکراسي او د خلکو د حکومت دعوه هم کوه. خو دا خو خیر، دا خو نو قدیمه زمانه وه، دا مشکلات به و پکې. بیا د غلام په نامه یو لویه برخه خلک بیا هم شړه، دغه نور مشکلات هم و پکې. خو بیا هم نسبتا لږ خلک به پاتې کېدل چې په یو ښار دولت کې، په یو ښاري دولت کې په فیصلو کې برخه واخلي. لیکن ژان ژاک روسو خو په 18مه پیړۍ کې اوسېدو، دلته خو بیا په فرانسه کې اوسېدو. فرانسه خو ډېر لوی هېواد و. آیا دا دته عملي ښکارېدله چې خلک دې په مستقیمه دیموکراسي کې ګډون وکړي؟ د دې فکر دا یو نیمګړتیا هم اندازه په ټولنیز تړون کې چې د مستقیمه دیموکراسي غواړي. خو بیا هم د استدلال کوو چې نماینده دیموکراسي دا چې دا حد اقل مرحله د دیموکراسي ده، یعنی دا هغه پوره دیموکراسي نه ده، دا ډېره نیمګړې دیموکراسي ده. دیموکراسي بلله خو بیا ویل ځکه و چې په نماینده دیموکراسي کې د خلکو عمومي اراده نه څرګندېږي. کېدای شي اکثرا تصمیمونه په نماینده دیموکراسي کې ونیول شي چې د خلکو د ارادې خلاف وي او خلک د دې ارادې لپاره هیڅ به نشي کولای، ځکه چې چا حق چاته ورکړه، لکه دا وایي په دې معنا ده لکه ته چاته څه ورکړې چې دا واخله او تا بیا خوښه ده چې ما ته څومره څه راکړې، نو په دې اساس باندې وایي هغه بیا تا ته هیڅ نه درکوي. بله موضوع چې مثلا د دې کتاب په دغه کې موږ یادونه کولی شو د کمزورو نقطو کې، دی وایي عمومي اراده چې دا د ټولنو په رامنځته کېدو کې، د اتحادیو په رامنځته کېدو کې نشي تمثیلېدلی. دی وایي عمومي اراده هغه وخت تمثیلېدلی چې ټول خلک مخکې له دې نه چې چا د چتر لاندې وي خپله مستقیما په خپله خوښه څه رقمې چې زلوی خپله اراده څرګنده کړي. له دې خبرې د ژان ژاک روسو دا مفهوم نسو اخیستی چې دی یو قسم د ګوندونو د موجودیت پلوی نه دی، د ګوندونو د موجودیت د پلوی نه دی. دی وایي چې هر سړی د خپل نظر لري او هغه دی وړاندې کوي، هغه د خپل وړاندې کوي. حتی دی وایي که چېرته یو ټولنه اکثرت ګټي په اراو کې، حتی په اراو کې که اکثرت ګټي بیا هم عمومي اراده وایي نشي تمثیلولی. داسې یو نظر لري چې دا هم البته موږ کولی شو چې دا ناشونی کار ده. یو ټولنه هغه وخت کې ښه رشد کوي چې هلته د اختلاف د نظري اختلافات موجود دي، مختلفې ټولنې موجود دي، ترڅو حکومت په مختلفو لارو باندې کنټرول شي او مشورې ورته ورکول شي، هم د مثلا د پارلمانونو په وسیله، هم د اپوزیشن په وسیله سره، یعنی مخالف لوري په وسیله سره کنټرول. چې دې سره هم البته د مخالفت لري او دغه د ټولنو یا د ګوندونو سیستم د هم په ټولنه کې پلوی نه ده. ښاغلی افغاني، د ژان ژاک روسو د ټولنیز تړون او د دې کتاب د محتوا په حصه کې چې کومې خبرې وسوې، آیا ویلی سو چې دوه ټکي پکې ډیر زیات مهم دي؟ هغه دوه ټکي چې د اوسني تمدن په جوړېدو کې برخه لرلې ده، د اوسني تمدن په اساساتو کې نقش لري. هغه دوه خبرې، یو دا دی چې د په دې ټینګار وکړو چې کوم قوانین چې جوړیږي هغه د خلکو په خوښه وي. داسې دی نه چې یو څوک کینی وایي چې نه همدغه قانون ښه دی، چې دی مني کې نه مني دا سړی. او دا البته په هغو زمانو کې دا خبرې نه وې، په منځنیو پیړیو کې دا خبرې نه وې. یو خو په دې او اوسنی تمدن په همدې شی ولاړ دی. په اوسنی تمدن کې وایي چې انسان ته دا حق ورکوي چې د خپلې خوښې حکومت ولري، که هغه هره ټولنه وي. افغاني ټولنه به خپل حق غواړي او خپل حکومت به غواړي د خپلې خوښې
او امریکایي به د خپلې خوښې غواړي او هر یو به د خپلې خوښې بالکل. او دومره خبره ده چې د تر وسه د انسان لپاره په ازادیو ټینګار وکړو چې په اوسني تمدن کې وایي چې که تاسې انسان آزاد پرېږدئ خپلې خوښې ته یې پرېږدئ نو د ده خلاقیت وده کوي، د ده استعداد وده کوي، دی بیا مبتکر کیږي، دی نوښتګر کیږي. او که چیرې ته هر څومره په ده فشار راوړې چې داسې مه کوه او داسې مه کوه او داسې مه کوه نو له ده نه ابتکار او خلاقیت ځي. او هغه ټولنه چې فردي ازادي پکې نه وي هغه به نه اختراع وکړي، نه به نوی کشف وکړي، نه به ایجاد وکړي، نه به حتی د بیګا ډوډۍ پیدا کړي. زه فکر کوم د تاسو چې د ده په کتاب پیسه کې خبرې وکړې په دې اوسني تمدن لپاره دغه دوه ټکي ډېر مهم وو. آیا ته موافق یې که څه پې اضافه کوې که تبصره پې کوې زما په خبرې؟ زه په پخوا کې زیات په حکومتونو واقعا ته دغه څه بحث شوی ده چې حکومت باید څرنګه وي، اما د فرد حقوقو ته ډېره پاملرنه نه ده شوې. موږ کولی شو ووایو چې د ژاک ژاک روسو د نظریاتو په اساس دا نوی دیموکراسي چې لیبرال دیموکراسي چې ورته وایي که نه چې په دې کې فرد ته ډېر زیات ارزښت ورکول کېدای شي که ووایو چې اساس د دغه نظریې د لیبرال دیموکراسي مثلا د دغه ټولنیز تړون نه سرچینه اخلي. دا باندې ځای نه